زما دا خبره او زما دا کلیپ او زما دا بیان زه غواړم د هغه رونو نه او خویندو نه کوم چې زما بیانونه نشر کوي چې دا ورسوي چې د هر پښتون غوږ ته ورسي، هر پښتون غوږ ته چې پښتون پوهېږي چې دا ورته ورسي. امام مجاهد رحمه الله وایي کوم سړی چې د لیواتت په ګناه کې پاخته وي، هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، که هغه فاعل او که هغه مفعول وي، که چېرته دی دې ګناه کې واقع او د اسمان نه چې دا کوم باران کېږي او دی په هره قطره او څاڅکي باندې لامبي، باران چې کېږي څومره څاڅکي په شمار کې شتي، دی په هر څاڅکي لامبي، بیا به هم د ده نه دا پلیتي صفا نه شي. دی دومره پلیت انسان دی چې باران راورېږي او کم څاڅکي چې هر څاڅکي باندې دی لامبي، نو د ده د پلیتي د دې ګناه هغه به چېرته صفا نه شي.